د خلکو د ګرانش د وجې څخه دا یو ډېر اسانه او بې خرڅه عمل دی چې په 10 منټو کې په 15-20 منټو کې دا کار تیاریږي او هیڅ خرڅه نه کوي. په دې باندې ته سالن هم پخوای سې، ډوډۍ هم پخوای سې او نور چې دی د کور چې کوم ضرورت یې اوبه پروګراموای سې او هیڅ خرڅ تاسو نه کوي. او تاسو کولی سئ چې دغه د درو پیپو په مرسته باندې یو هغه کمپریسر ماشین ورسره رانیسئ، دوه دانې بوتلان دي او لږ څه 3 پیپونه غواړي درڅه. بس په دې باندې تاسو بیا د کور هر ضرورت د پخلي ده یا د پخلنګ ده چې کوم د پخلي ضرورتونه دي هغه تاسو ډېره په اسانه طریقه باندې پوره کولی سئ. سلامونه دوستانو، ستړي مستې هیله لرم چې جوړ روغ بایاست. دوستانو په چمن کې زموږ څنګ ته دغه حافظ صاحب چې ولاړ دی یو نوی څه داسې ځای جوړ کړی دی چې هغه ممکن په راتلونکي کې زموږ د سیمې د ډېری خلکو ته د ډېرو تکلیفو مشکلاتو د خرڅ څخه خلاص، په خاصه توګه د سالن پخولو پر وخت او د ډوډۍ پخولو پر وخت یا د اوبو ګرمولو دا رقم د دغه شیانو پر مهال باندې ممکن له ډېر خرڅ او له ډېر تکلیف څخه خلک خلاص کړي. له حافظ صاحب څخه به واورو چې حافظ صاحب جوړ کړي چې شته دغه اور چې اوس فلحاله تاسو وینئ دا داسې څه دي چې هغه تقریبا فلحاله په ډېر وخت موږ نه وو اورېدلي نه مې لیدلي ول، لیکن حافظ صاحب داسې څه کړي وله. حافظ صاحب مننه چې وخت مو راکړ، که د خپل دغه جوړ سوي شي په اړه که لږ راته ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه احمد ظاهر صاحب محترمه. دا چې دی د خلکو د ګرانش د وجې څخه دا یو ډېر اسانه او بې خرڅه عمل دی چې په 10 منټو کې په 15-20 منټو کې دا کار تیاریږي او هیڅ خرڅه نه کوي. په دې باندې ته سالن هم پخوای سې، ډوډۍ هم پخوای سې او نور چې دی د کور چې کوم ضرورت یې اوبه پروګراموای سې او هیڅ خرڅ تاسو نه کوي. دا د چه شي څخه جوړیږي؟ حافظ صاحب د چه شي څخه دا چې دی صرف ستاسو یو 2 بوتله غواړي. بوتلان پورې تعلق چې څونه کوچنۍ بوتلې چې عام طور پر موږ د کوکالا د مرنډا دپاره چې کوم بوتل استعمالوو د هغه سم کار اخیستی سې او که چېرته هغه غټ چې د هغه سم ته کار اخیستی سې. په دې کې چې دی په یوه بوتل کې ستاسو 1 لیټر پورې پېټرول غواړي او د هغه مطابق مقدار اندازه ستاسو اوبه غواړي. دا اوبه چې ستاسو دا برابر کړل نور ستاسو چې دی پیپ غواړي، بل ستاسو هېڅ شی نه غواړي. او پاتې شو د غږ چې اوس راځي د ماشین د د څه لپاره؟ دا چې دی دا د کمپریسر دا د هوا ماشین دی، خو لیکن په دې دپاره کمپریسر راځي هغه هوا زم نه کوي او چې دی هغه په کم پریشر په بیټري سره هم ویشتاچي. صرف دا شی و د هغه ماشین د نه موجودګي په وجه سره دغه د ضرورت په خاطر هغه کم چې موټر ته هوا باندې ورکوي دغه ماشین موږ فلحال د هغه څخه کار واخیست، خو لیکن عام طور پر د دې سره بازار کې میلاویږي کمپریسر کوچنی هم راځي، خو لیکن هغه په هغه کې پریشر هم زیات دی. هغه مستوله وایسي اور په اړه باندې لږ راته ویلی سې؟ زموږ کیمرامین به یې تاسو ته ښکاره کړي. دغه اور فلحال دا دی بل دی، فل ګرم اور هم دی او دغه چاینکه اوس دی پرې ایښوله. حافظ صاحب که چیرې بیا چاینکه برته پر کښېږدې دا چې دی دا اور باندې دا ته د اوبو د ګرمولو لکه دا چې تاسو وینئ اوبه هم ګرموي، چای هم در پخوي، د هغه رقم ګیزر هم در ګرموي. د چې کوم هغه ګیزر دی هغه پر کښېږدي غټ ګیزر د دې مطابق چې څونه غټ چلی هغه ته جوړوای سې. نور د اور دپاره چې کوم طبخه استعمالیږي د ډوډۍ د پخولو لپاره هغه هم پر استعمالوای سې، پر ایښوای سې، ډوډۍ پر پخوای سې او سالن هم پر پخوای سې. دا ټوله کار ته ځینې اخیستی سې. دا خو دلته دا چوله ده حافظ صاحب، د چولې پر موږ راغلو د چاینکه که چیرې لرې سه دغه دا اوس دا اوبه پر دې ګرمې شولې؟ دا اوبه په دې چوله باندې ګرمې شوې. صحیح. دغه زموږ کیمرامین به څه رانږدې سي او تاسو به دا د ښکاره کړي. پیپ خو دا دی دغه لرلی حافظ صاحب نور طریقه کار یې خپله وګورئ. دا کومه چله چې برابره کړي په دې کې هغه کوم نیزل یا جیټ چې ورته وایي هغه جنایسته کړه ډایرکټ پیپ چې دی ته چلې ته بسته کړه. د هغه څه بعد چې کوم وال دی وال ورکوای هم چې دلته بند سي او بغیر وال هم ډایرکټ دلته ورته تړای سي، نور ستاسو د هېڅ ضرورت نشته. او دلته مخ ته بیا څنګه طریقه کار دی؟ چې دی دا چې د چلې لپاره دا پیپ دی دغه پیپ چې رالی دغه کم دغه پیپ دی دلته تاسو وینئ دغه کم د چلې پیپ چې دی دا دلته چې دی دغه بوتل بالکل بوتل لږه تقریبا د یو اندازه لکه داسې چې وینئ دونه اندازه لږ ورننه کړه نور دغه اوبو ته مه ورسوه. دا چې دا د اوبو بوتل شو او د دغه اوبو د بوتل څخه یو بل پیپ دی دا بالکل په دغه کې پروت لکه تاسو چې وینئ په اوبو کې پروت دی. دغه پیپ راځي دلته دا د پېټرولو بوتل دی. په د پېټرولو بوتل کې اندازه دونه اندازه په بوتل کې ودننه کړه لیکن نور یې مه ورسوه. لکه دلته چې تاسو وینئ لږ راغلی دی دا د اوبو چې کوم پیپ راغلی دا دی د دې پېټرول د بوتل څخه بل لکه دا تاسو وینئ پرشر کې را روان دی دا بالکل راوراسه دا د پېټرول کې دننه واچوه. د پېټرول څخه دا پیپ راغلی دی هلته د هوا ماشین ته راغلی دی بس نور ستاسو شی نه غواړي. او دا چې د په 2 طریقو استعمالولی سي. دغه د اوبو چې کوم
ترتیب دی هلته چیلې ته موږ دغه کړی دي برابر کړی دي دا ته هوا ته هم برابرولی سي په دې خوا کې ته چیله هم لګولی سي په دواړو طریقو ته استعمالولی سي صرف ستاسو دوه پیپه یو پیپ چې هلته ولاړې هوا ته بل پیپ چیلې ته ولاړې یو بل د دوی په مابینځ کې پیپ راځي هغه یو چې دی په پټرول کې دننه کېږي هلته راځي د اوبو ته لږ دونه اندازه راځي او دوم نمبر دا دی که چېرته په الټه پابل کم جوړوي هغه راولاړ سي دا چې کوم د پټرول دا په پټرول کې دننه که پابل کې بیا دونه وروله ډېره مننه د ګرانو کتونکو حافظ صاحب به تاسو ته طریقه کار در وښوئ دغه پیپ چې اول وار راغلی د کمپریسر ده دغه پیپ دا دی تاسو وینئ پرت تللی دی و پټرولو ته ورغلی دی او دغه بل د مابینځ والا دریم پیپ چې غواړي هغه دا دی تر څو ګوره تر نیمایي پورې نه دی پټ شوی بلکې مازې لږ څه اندازه قدر تللی دی د هغه د دې پیپ برته راغلی دی و دې ته هم د غومره تللی دی نه دا برته په اوبو کې ږدي دغه دلته د دې کمپریسر والا به په اوبو کې ږدي او دغه دلته به بیا راولاړېږي د اوبو کې به بیا یو پیپ پټوي او هغه پیپ بیا دولته ځي هغه اور له راځي او هغه اور بیا دلته بلوي او دا چې دی په دغه غټ بوتل کې هم برابرولی سي دا کوم کوچنی بوتل هم ورته برابرولی سي کوم یې ښه دی حافظ صاحب دا کوچنی چې دا ډېر بهتره دی صرف دا شی چې دا سروی چې دی په دغه باندې په د پیپ مطابق سروی په دا سر کې ورکړه 2 سرویان بس خو نه د پیپ لپاره دغه چې دی په دې کې دا ډېر ښه دی کلک هم راځي او پاتې سو په دې کې پرېشر هم ډېر جمع کېږي دا کوچنی بهتره دی بل حافظ صاحب دغه پیپونه باید غټ وي کوچني وي اوږده وي څنګه وي دا چې دی دا سړي د خپل اندازې مطابق د کمرې دی یا د کچن مطابق دی برابرولی سي چې دغه کوم ترتیب چې دی د پټرول یا د اوبو دا د کچن د بنې ورته برابر کړي کښېږدي او نور چیله خو نه په کچن کې دننه ده نور هېڅ که غټ هم کار ورته کوي کوچنی هم غټ کار ورته کوي فرق نه لري او بل حافظ صاحب ته په خپله تا خو دا خلکو ته دا دې ور وښول او هغه د اوس اور موږ وینو چې څه رقم دغه اوبه د چوله کې دا اوبه راایشېږي دغه وږم یې تاسو وینئ دا اوبه تاسو وینئ چې دا څنګه مطلب په راایشېږي خو حافظ صاحب تاسو راته ویلی سئ چې تاسو په خپله کور ته دغه تجربه کړې ده که هسې خالي خلکو ته یې ورښایاست دا چې دی موږ کور ته ډوډۍ هم پر پخوو سالن هم پر پخوو بلکل تقریبا دا د 15 شلو شپو څخه موږ د دې څخه کار اخلو کور بلکل موږ ډوډۍ په دې پخوو د بوټي خلاص کړي د بوچو خلاص کړي بلکل اوبه هم پر ګرموو چای پر پخوو سالن پر پخوو ډوډۍ پر پخوو او بل حافظ صاحب زیات وختونه په دا کوم مطلب عام ګیس چې موږ مطلب په خونه کې لګو ځان ورته ګرمو خاص کر لکه په کوټه کې چې استعمال آیا دغه کار د دې څخه اخیستل کېږي هغه کار په دې وجه د هغه څه نه اخیستل کېږي چې دلته دا جټ راځي په دې کې دونه پرېشر نشته چې هغه جټ هم پاس کړي نو هغه که چیرې جټ جنریسته کې بیا کار ورته کوي خو لیکن د هغه څه عموما چې کوم چیله موږ په کورو کې استعمالوو هغه کار نه جنریستل کېږي هغه داسې کولی سي چې په کور کې دغه بغیر جټ وال بغیر نزل والا په کور کې په کمره کې ولګئ سربېر یو اچانک یو شی پکښې د هغه د تپړ څخه ته بلکل کمره ګرمولی سي څو روپۍ خرچه به دا کوي پلا حافظ صاحب چې په اوله پلا دا لګوي دا تقریبا دغه کوم د پیپ خرچه سو پیپ خرچه خو تقریبا تر 100-200 پورې نور خرچه نه کوي بوتل سو او دغه چې کومه چیله سو چیله تقریبا په بازار کې 800 تر 1000 روپۍ پر ملاویږي بل چې دی په دې د هوا په ماشین کې یو کمپریسر راځي یو په دې عموما چې د موټر د کوم هوا موږ باندې ورکوو هغه د بازار مطابق تقریبا تر 3-4 پر زیات ان شاء الله نور خرچه نه راځي دا بار ورځ بیا 3-4 کې یو ور د خرچه بالکل دا چې ستا د دې ټوله کار چې دی تا بل د هیڅ خرچه ضرورت نشته دا کوم پټرول چې پکښې دی دا تا میاشت هم دروي دا نه ختمېږي دا چې ته بالکل 24 غنټې دغه پټرول استعمال کې دا به هم د غوري دا نه در کمیږي بالکل نه کمیږي صرف دا شی دی په 15-20 ورځو کې دا پټرول ورچینجوه دا پټرول هواخه په اسکوټر کې واچوه نور تازه پټرول دې تر واچي خپل کار جنګ نور ستاسو هېڅ خرچه نه کوي په ټوله کال کې ته استعمالوي ستاسو نور هېڅ خرچه نه کوي او که څوک وغواړي مطلب دغه شی جوړ کړي او بیا ستا سره وغواړي چې رابطه کول وغواړي ته مرسته ورسره کولی سې بالکل زه په خدمت کې حاضر یم بالکل که مشوره وغواړي که یو طریقه کار وغواړي زه په ټلیفون ورښوی سم چې مسلمان یو ګټه وسي دا د ګرانۍ دور دی چې یو مسلمان د یو غریب د کور یو بندوبست وسي یو شی ورسره وسي هغه دا دی لکه زما د خپل ځان د خپل د کور شته چې وسي زه په دغه خوشحاله کېږم چې مسلمان ته یو ګټه ورسېږي ډېره مننه حافظ صاحب ګرانو کتونکو تاسو ولیدئ دغه اور دا دی تر اوسه پورې لا بل دی دغه اور تاسو دا دی وینئ پر دغه هم پر دغه باندې چې دغه کم کمپریسر دی بل څه دی تاسو وینئ د دې سره دغه حافظ صاحب وایي چې موږ په میاشته کې 20 شپې کېږي شاوخوا 15 شپې کېږي موږ کور ته پر بل شي باندې نه ډوډۍ پخ کړې ده او نه مې چای پخ کړی دی نه مې سالم بلکې پر دغه اسانه طریقه باندې پخ کړې ده
نو تاسو کولی شئ چې دغه د درو پیپو په مرسته باندې یو هغه کمپریسر ماشین ورسره رانیسئ، دوه دانې بوتلان دي او لږ څه درې انې پیپونه غواړي درڅه. بس په دې باندې تاسو بیا د کور هر ضرورت د پخلي ده یا د پخلنګ ده چې کوم د پخلي ضرورتونه دي هغه تاسو ډېره په اسانه طریقه باندې پوره کولی شئ. موږ به ستاسو د ټلیفون پر سکرین باندې د حافظ صاحب نمبر کښېږدو، تاسو بیا کولی شئ چې د حافظ صاحب سره په دې اړه باندې که چیرې مو سر نه په خلاصېدی خو بیخي اسانه طریقه ده، که مو سر نه په خلاصېدی بیا به د حافظ صاحب سره په دې اړه باندې رابطه هم وکړئ او مشوره به هم وکړئ.